څو شعره وایم چې د قسمتونو د کردار سړي له قدر ورشي. د قسمتونو د کردار سړي له قدر ورشي او چې مسافر شي د خپل ښار سړي له قدر ورشي. د قسمتونو د کردار سړي له قدر ورشي او چې مسافر شي د خپل ښار سړي له قدر ورشي او چې د په اعتبار کې د سا د زړه په سر وچیچي. چې په اعتبار کې د سا د زړه په سر وچیچي چې یارې وخوري نو د مار سړي له قدر ورشي. چې په اعتبار کې د سا د زړه په سر وچیچي چې یارې وخوري نو د مار سړي له قدر ورشي او په ژوندانه سمې خبرې یې هم بدې لګي. په ژوندانه سمې خبرې یې هم بدې لګي چې ته نه مړ شي نو د پلار سړي له قدر ورشي. په ژوندانه سمې خبرې یې هم بدې لګي چې ته نه مړ شي نو د پلار سړي له قدر ورشي. او زوړ یو نظم وایم چې مان ورشي انسان له د خپل کور مسافرۍ کې او یادېږي بیا سړي ته پلار او مور مسافرۍ کې. او د کلي مزدورو ته څونه سپک ګوري قسم دی. د کلي مزدورو ته څونه سپک ګوري قسم دی او باسي بیا د ځانه څونه زور مسافرۍ کې. او دا وره ګورې هلته هم ځوړنده روټۍ نشته. دا وره ګورې هلته هم ځوړنده روټۍ نشته. اوزي د تن وجود نه ګورې اور مسافرۍ کې. د کلي په دې لږه مزدورۍ خوشحاله اوسه په غنو شپې کول دې ګورې رور مسافرۍ کې. او شعر دی چې که دا ځل الله در وسم نو بس بیا مې توبه ده. کلونه مې پوره تېر شو څلور مسافرۍ کې. او اخري شعر دی چې ایازه که ثواب الله د خپل وطن مې وکړه. ایازه که ثواب الله د خپل وطن مې وکړه والله که یو سکنډ تېر کړمه نور مسافرۍ کې. ارماني صاحب هغه غزل یا هغه شعرونه که راته څه یاد وي چې رشته چې جوړه شوې په اسمان کې بره نه وي متل کړي مشران په هغه دیګونه پاتې کېږي. دې کې خو راته څو شعرونه یاد دي چې وختونه که تېرېږي خو یادونه پاتې کېږي. وختونه که تېرېږي خو یادونه پاتې کېږي او زخمونه که یې جوړ شي خو داغونه پاتې کېږي. او هر کله چې ورځې نو ډېر په خیال به قدم اخلي. هر کله چې ورځې نو ډېر په خیال به قدم اخلي اکثر د ښکلو چم کې ګورې زړونه پاتې کېږي. او شعر دی چې رشته چې جوړه شوې په اسمان کې بره نه وي. ډېر ښه شعر دی چې دا رشته چې جوړه شوې په اسمان کې بره نه وي نو متل کړي مشران پاخه دیګونه پاتې کېږي. او د وخت قدر پکار دی پښتنو لږ سوچ پکار دی. د عمر سره سم ګورې غمونه پاتې کېږي. دا اخري دوه شعره د مینهوالو ته ډالۍ کومه چې مینه محبت درکم که څه درکم ووایه که زړه غواړې چې زړه درکم. او یو ځل راته ووایه چې ستا یمه زه به دله دومره ډېر خواږه درکم.